د چین حکومت د ایغور مسلمانانو د بدن غړي د هغوی په ژوند کې باسي او بیا یې په تور بازار او په ځانګړي ډول په سعودي کې پر شتمنو عربانو خرڅوي. دغه خبره په یو څیړنیز راپور کې د میډیم ویب سایټ نشر کړي او په هغه کې د ایغور مسلمانانو پر خلاف د چین هیواد د روانو ظلمونو سربېره ددغه اړخ څخه هم پرده پورته کړي. په څیړنیز راپور کې د یو ایغور او یو سعودي ډاکټر څخه نقل قول شوی. ایغور ډاکټر وویل چې زه چینایانو یو عملیاتو ته وغوښتم. دوی یو مسلمان ایغور د سینې پر رسته اړخ ویشتلی وو ترڅو تر یوې مودې ژوندی پاتې سي او د بدن غړي یې وویستل سي. بلخوا په سعودي کې د ډاکټر فیصل شاهین ویلي چې په سعودي کې 9000 کسان د بدن د غړو بدلون ته اړتیا لري چې دغه ضرورت تر ډیره د چین، پاکستان او مصر څخه پوره کیږي. د چین څخه وارد شوي غړي ځکه مقبولیت لري چې چین دغه اعضا په مارکیټ کې د حلال په نامه خرڅوي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو او ځینو غربي هیوادونو په شمول د حقوق بشر اکثرو ادارو د مسلمانانو سره د چین دغه ناروا سلوک غندلی دی، خو د سعودي په شمول اکثره مسلمان هیوادونو موقف دا دی چې چین پوهیږي او مسلمانان یې